علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورو تاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې رو جوړ به خوشاله به زما قدرمنو کتونکو. نن ما تاسو ته خپل شان ویډیو راوړ د ټیک ټاک په باره کې چې تاسو خپل د ټیک ټاک نه هیستوري څنګه ختموي. او که څوک هیستوري نه پیژني او تاسو وایي چې یاره هیستوري څه ته وایي، نو تاسو چې کم ویډیوګانې کتلې وي او هغه ویډیوګانې به تاسو بالکل د هغې هیستوري به تاسو څنګه ختموي، دا به تاسو بالکل په اسانۍ سره ختموي. اکثر تاسو نه څوک موبایل واخلي او هغه تاسو د موبایل ټیک ټاک هغه هیستوري ګوري چې دوی کمې ویډیوګانې کتلې دي، نو دا بالکل هغو ته دا هیستوري چې دا بالکل به هغو ته پته نه لګي. نو دا به موږ بالکل په اسانۍ سره ختمول غواړو. نو دا چې موږ ختمو نو تاسو ته به زه دا ټوله طریقه ښیم. که تاسو زموږ په چینل کې نوی زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې په ګنټې نشان باندې کلیک ولی، په آن باندې کلیک ولی چې زموږ نوی ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. تاسو په دې ویډیو کې تر اخره پورې اوسئ او دا ویډیو سکیپ کوئ مو. نو تاسو ته به زه دا ټوله طریقه ښیم په دې ویډیو کې. اکثر تاسو په ټیک ټاک کې ویډیو خوښه شي او تاسو وایئ چې دا ټیک ټاک ویډیو منګه بالکل لایک کوم. تاسو چې کله لایک کوئ نو تاسو چې کوم ځای ته بیا لاړ شئ لایک ځای ته، نو بیا بالکل هلته کتی شئ. نو که تاسو لایک کړي نه وي نو تاسو بالکل دغه زوړ ځای نه هم کتلی شئ. نو تاسو به خپل موبایل کې ټیک ټاک کولاو کوئ. کله چې تاسو خپل موبایل کې ټیک ټاک کولاو کو تاسو به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو تاسو به لاندې راشئ، لاندې خپل په پروفایل باندې به داسې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو تاسو څنګه کولی شئ، تاسو له پاسه په 3 ډاټ نشان باندې به داسې له پاسه کلیک واخلئ. کله چې تاسو په 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو تاسو به څنګه کولی شئ، تاسو به لاندې راشئ په دې سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به تاسو بالکل داسې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې سیټینګ اینډ پرایوسي باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو بیا به تاسو څنګه کولی شئ، تاسو به لاندې راشئ په دې بالکل تاسو سره به لیکلي واچ هیسټري، په دې واچ هیسټري باندې به تاسو بالکل داسې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې داسې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو کتلی شئ موږ چې کومې ویډیوګانې کتلي دي هغه بالکل موږ سره دلته کې مخامخ برابر ښایي. نو که تاسو دا ویډیوګانې بالکل تاسو دا ختمول غواړئ نو دا تاسو بالکل په اسانۍ سره ختموئ. نو تاسو به لاندې راشئ بالکل په دې سلیکټ آل واچ هیسټري باندې به داسې کلیک واخلئ. کله چې دا تاسو سلیکټ آل کړو تاسو ته بالکل مخامخ دا ټولې ویډیوګانې سلیکټ کړئ شي او بیا به تاسو بالکل داسې وکئ. لاندې په دې سور نشان باندې به کلیک ولئ، دا کلیر نشان چې کوم دی په دې باندې چې داسې کلیک وکړئ تاسو ته داسې انټرفیس راشي. نو بالکل به دا تاسو سره د هیسټري چې کوم ده دا بالکل تاسو سره کلیر شي. نو دا موږ سره بالکل کلیر شوه. نو کله دا موږ سره کلیر شو نو موږ ته چې کوم ویډیوګانې موږ کتلي هغه بالکل زموږ د هغه هیسټري بالکل کلیر شي او چاته هم دا پته نه لګي. بس په دې طریقه باندې تاسو بالکل د خپل ټیک ټاک کوم ویډیوګانې چې کتلي او د هغې هیسټري تاسو بالکل کلیر کولی شئ. نو چې څوک هم تاسو نه موبایل والي تاسو موبایل ټیک ټاک ویډیوګانې ګوري نو دې ځای ته بالکل که راشي نو ستاسو دا ویډیوګانې بالکل هغه ته نه شو کوي. امید ساتم زموږ دا ویډیو به ستاسو ډېر خوښ شوي. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښ شوي د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک ول لازمي ورکړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل فیسبوک پیج ورسره لایک کړئ او فالو کړئ. نو ډېره مهرباني. والسلام.